अस्सलामुअलैकुम अमलियात मोहब्बत चैनल के ستاسو هر کله دی نن ماته زو د پاره د محبت یو ډیر نایاب تعویذ وروړو ډیر زر اثر کوي او ډیر آسان هم دی ډیرو مرګرو کمنټونه کړی دي چې دا سه تعویذ مونږ لاره کا چې هغه تعویذ ډیر زر اثر کوي اول خبره خدا شو الله چې کله تاسو تعویذ کوي نو لږ په سوچ او په سمج سره کوي بیان چې کله تاسو د تعویذ چې کوم شرایط ز تاسو ته خایم تاسو یې هغه پورا کوي ولی چې کله تاسو نه پکې یو هم غلطي وشولا نو بیا بس تاسو تعویذ اثر نه کوي او بیا ماته تاسو کمنټ کوي چې زمونږه تعویذونه اثر نه کوي دا زما ازموده تعویذونه دي هغه تعویذونه ز تاسو لا وړاندې کومه چې کوم تعویذونه ما نور خلکو ته ورکړي دي او د هغه کار پوه شوی دی دما په یوټیوب چینل کې وتا ست داسې تعویذ نه ملاويږي چې هغه زما ازموده نه وي دغه داسې سخت تعویذونه هم شته دي چې هغه تعویذونه زر اثر کوي دغه داسې تعویذونه هم شته دي چې هغه تعویذونه کار لګ لیټ کوي ټول عمر د پاره کوي نو دې د وجې نه ماته ست دا یو ډېر زبردست تعویذ راوړلو دا زما ازموده تعویذ دی هغه تعویذونه چې کوم اثرات پکې وي او کرونا د خلکو شوی وي د الله په حکم سره نو هغه تعویذونه ز تاسو لدر کوم چې تاسو دور مهنت وکړي او الله تاسو کار وکړي خو بیا هم تاسو نه پکې میسټیک وشي بیا هغه تعویذونه کار نه کوي کله هم چې تاسو کوم تعویذ لیکي نو اول نیت چې کوم دی تاسو خپل یقین خو مضبوط ساتي او نیت چې کوم دی دا هغه د پاره کوي که تاسو محبت د پاره کوي که دشمن د پاره کوي که اولاد د پاره کوي کمانه کوي کبل چانه کوي خو تاسو خپل نیت او خپل یقین مضبوط ساتي نو دې وجې نه دا تعویذ ما تاسو لا راوړلو ان شاء الله د تعویذ سره وو تاسو مقصد تاسو ته حاصل شي چې څه د پاره تاسو کوي او دا تعویذ محبت د پاره دی دا دشمنی لپاره کار نه کوي یا د دوه ترمنځ جدایي لپاره کار نه کوي دا صرف محبت لپاره کار کوي چې تاسو چا سره محبت کوي هغه په ځل کې تاسو محبت پیدا شي هغه بني کا کور نو دباوي نو هغه کور طرف نه هم کور خبرې به هم نه مني او کچا تاسو ترمنځ جدایي لپاره تعویذونه کړی وي نو د هغه تعویذونو اثرات به هم ختم شي د تعویذ لیکلو لپاره تاسو به یو سپین کاغذ راواخلئ یو تور پین راواخلئ دا به تاسو د ورځې لیکي د ساخ پوخ کې یعنی د زوال پوخ کې تاسو دا تعویذ ملي دا به تاسو ساخ پوخ کې لیکي یعنی د سبای 7 بجو نه ونیسا تر 10 بجو پورې د تعویذ ټایم دی کله دنه لیټ شولو نو د تعویذ اثرات به بالکل نه تاسو به 2 غنټو کې دا تعویذ کولای شي او چې کله دا تعویذ تاسو لیکي نو تاسو خپل یقین مضبوط ساتي د دې تعویذ شرایط د دې چې تاسو په اول صفه سترا اولمپي ځان پورې په خوشبو ولګوي بیا به یو سپین کاغذ راواخلئ چې په هغه باندې لیکلي نوي شوي بیا به یو تور پین راواخلئ که تاسو سره زعفران اویلیبل وي نو هغه ډېر ضرب اثر کوي او ډېر ضرب ان شاء الله تاسو مقصد حاصل شي خو کچې تاسو سره زعفران اویلیبل نه نو تاسو دا تعویذ په تور پین هم لیکلی شي بیا چې کله تاسو دا ارسر راواخلئ تاسو او داس اوکي صفا سترا لباس واچوي ځان پورې خوشبو ولګوي سلور وړو صورتونه آیت الکرسی وو په ځان باندې چوف کړئ بیا په خپل نیت وکړئ چې چا لپاره کوي تاسو په تصور کې هغه حلق وي یا جنې وي هغه براولي او کچېرې تاسو تصور ډېر زیات کمزوري نو تاسو د هغه تصویر هم ځان تر وستر ګوډاندې اخودلې شي یا فون باندې وي یا اندازې وي نو تاسو د هغه تصویر کېږدئ چې تاسو یقین پوختوي یعنی مضبوطی بیا چې کله تاسو دا تعویذ اول وو سلور لکيري 4 چپیره وای یعنی یو ګلدارا به جوړه کوي بیا ور کې چې کم دا ایک عدد لیکل شوی دی دا به ولیکي یعنی ایک نمبر باندې لیکي دا ما تاسو ته صرف 4 خودلې دي کم عدد چې لیکل شوی دی سور کلر کې تاسو به دغه عدد ولیکي بیا به تاسو چې کله دا تعویذ مکمل شي د تعویذ لاندې وو د خپل محبوب او د هغه د مور نوم د هغه عادت وو اوخی او د دې لاندې وی ولیکي بیا وو علا خوب ولا عادت اوخی بیا وو هغه عادت ولیکي بیا وو چې کوم ځای کې تاسو وړاندې نه خپل او د خپل مور نوم ولا عادت اوخی هغه وو تاسو لاندې ولیکي یعنی تاسو چې جنې د پاره کوي د جنې نوم عادت وو ولیکي بیا وو د بین عادت ولیکي بیا د هغه د مور د نوم عادت ولیکي یعنی د کې نمونه نه د نمونو عادت چې کومي هغه وو ولیکي بیا چې کله د تعویذ مکمل شي نو دا به تاسو ځان سره کېږدئ کله چې د مخام اذانونه وشي
بیا به تاسو دا تعویز اوس وځوئ اور دا تعویز نه چې کومه ایرا وځي هغه به تاسو په خپلو لاسونو کې دومره وروړئ یعنی دواړه لاسونو کې به خو وسولوئ چې هغه ایرا بالکل ختم شي. نو ان شاء الله تاسو به دا تعویز څنګه تلې ورکړئ دا به تیر په شانتي د محبوب په زړه گزار کوي. خو د مخصوصاً منځ د باس به دا تعویز نه سوځوي او نه به لیکي. د ټیم جوړولې ټیم چې کم دی هغه د سحر دی او د سوځولو ټیم چې کم دی هغه مخام او د عشاء په منځ کې دی. نو د وجې نه تاسو د دوه شرایطو ډیر زیات خیال وساتئ. دا تعویز تاسو وکړئ تاسو مقصد به حاصل شي او که چا نور تعویزونه کړی وي اثر یې ورله نه وي کړی نو هغه دا تعویز وکړي ان شاء الله د الله په حکم سره د هغه کار به وشي. دا یا زما یو ازموده تعویز ده. مال یو کس راغلی او چې هغه ویل چې زما جنې باندې ډېر تعویزونه کړي دي خو هغې باندې هېڅ یو تعویز هم اثر نه کوي. نو چې ما وله دا تعویز ورکړلو د الله په حکم سره د هغه کار وشولو نو دې د وجې نه دا تعویز ما تاسو ته راوړلو. اوس بقایا د ما رونه ډېر کمنټونه کوي چې مونږ ته د عادت طریقه وښیه یا مونږ ته د مزاج معلومولو طریقه وښیه. نو د دپاره دا نه دی چې زه تاسو ته اسانتیا سره وښیم د ډېر زیات مشکلات وي ډېر زیات ټایم پې خرابېږي. نو دې د وجې نه تاسو چې څه سوالات وي تاسو کمنټ کوئ زه به تاسو له جواب درکوم ویډیو به تاسو له جوړوم. او ډېر رونه داسې شته دي چې کمنټونه کوي په واتساپ باندې رابطې کوي چې مونږ تعویز کړی دی خو زمونږ تعویز اثر نه دی کړی. نو اول تاسو د دې خبرې معلومات وکړئ چې تاسو چا دپاره دا کوي یا هلک دی یا جنۍ دی هغې باندې وړاندې نه څه تعویز خو نه دی شوی یا د هغې ستاره چا تړلي خو نه ده د تعویز په ذریعه سره. نو دې د وجې نه چې کله تعویز یعنی چا باندې اثر نه کوي نو دې مطلب دا نه دی چې ستاسو تعویز کې اثرات نشته. تاسو شرایط هم ادا کوئ بالکل هغه شانتي هم کوئ مانه اجازت هم واخلئ خو هغه باوجود هم ستاسو تعویز اثر نه کوي. د هغې وجدایي چې هغې جنۍ باندې یا هغې هلک باندې چې چا دپاره تاسو تعویز کوئ هغې باندې وړاندې نه تعویز شوی وي. او یو ورور کمنټ کړی دی وایي چې د جنۍ نوم کوم ځای کې ولیکمه چې کم یو تعویز هم وي کم یو تعویز هم زه تاسو له درکم. نو په هر یو تعویز کې اول نوم به د هغه راځي چې چا دپاره تاسو کوئ بعد کې نوم به ستاسو خپل راځي. نور که ستاسو څه سوالات وي نو تاسو کمنټ کولی شئ زه به تاسو له جواب درکوم. اوس که تاسو غواړئ چې زه تاسو له دې تعویز اجازت درکم نو اجازت اخیستنو دپاره ما تاسو له اسانه طریقه ایښودلې ده. زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي یعنی بیا چې تاسو تعویز وکئ نو هغه تعویز به 100% کار کوي. خو چې کوم ویډیو تاسو سکیپ کوئ ما ولې چې کومې طریقې پکې ما ښودلې وي نو تاسو نه یو هم میسټیک پکې وشي نو بیا هغه تعویز اثر نه کوي. او دا تعویزونه هسې د چا ته تنګولو دپاره هم مه کوئ ولې دا ډېر زیات سخت ہے اور خطرناک دي. نو آسینا چې الټا د تعویز په تاسو باندې اثر وکړي. بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.